خو مې ورک شوی پریشان یما دغه مخلوق ته ډېر حیران یما نن د امت په هر جړه راځي څنګه په خوله به مې خندا راځي نن د هنجو سره وتات کېږي عمل د شرع نه غلط کېږي د نورو ښځو نه حیا لاړه نو غیرت پښتو رښتیا لاړه د کوم د لوط علیه السلام عمل شروع خلاف د اسلام عمل نو د ننه بوډاګان محفوظ نه ماشومان نه ځوانان محفوظ سمې دردېږي سرګردان یما دغه مخلوق ته ډېر حیران یما نه د چا ویره د الله راځي څنګه په خوله به مې خندا راځي لرو غوږونه اورېدل نه کړو سترګې مشته د خو لیدل نه کړو خلک زنا ته محبت وایي مسلمانیت ته جهالت وایي حیا شوه ختم ازادي غواړي قانون دلته مغربي غواړي افسوس افسوس شروع امت ته به نه د دروغ شو حقیقت ته به ځکه سرتور سرې ګریوان یما دغه مخلوق ته ډېر حیران یما زه ته هر وخت نوې سودا راځي څنګه په خوله به مې خندا راځي مرګ را درومي تل ژوندون نشته همیشه ژوند دغه قانون نشته د مرد لپاره تیاري غواړي د نیک عمل محنت خواري غواړي د زندګۍ او ځوان سوال بشي تپوس د علم او د مال بشي د هر یو سوال صحیح جواب ضرور د مساله د کتاب ضرور د ګناهګار یم انسان یم او دغه مخلوق ته ډېر حیران یم رب که رحم دې په ما راځي څنګه په خوله به مې خندا راځي شرم شو ختم هم عزت شو ختم بېننګې راغله او غیرت شو ختم نن سبا غواړي خواهشات خلک د ناجایزه تعلقات خلک زنانه تور سره خوامخوا ګرځي مردرنه هیر دی بې پروا ګرځي نن خو بایم سبا روان یما دغه مخلوق ته ډېر حیران یما دغه غضب په د دنیا راځي دغه غضب په دنیا راځي څنګه په خوله به مې خندا راځي الله د هر شانده ګناه ډک یم د هر کسور هرې خطا ډک یم تا عفو وکړې زه معافي غواړم رحم دې لږ ځان ته کافي غواړم خاتمه مې په ایمان نصیب د هر شیطان نه مې امان نصیب عمل نامه مې په خلاص راکړه سرټیفیکټ د جنت پاس راکړه په بد عمل خپل پښیمان یما او دغه مخلوق ته ډېر حیران یما علم نن او که سبا راځي څنګه په خوله به مې خندا راځي اورې ضرور به اسرائیل راځي د به په حکم د جلیل راځي دغه مزې دغه دنیا پاتې نیمګړی ګوره د هر چا پاتې شیبه د مال او هم ځواني ختم د دنیا هر څه په مرګي ختم رضی عمل بده په کار حالتا د بوي هیڅ مددگار حالتا اواز ګل دستړې ستومان یما او دغه مخلوق ته ډېر حیران یما څنګه د حق د خو مخوا راځي څنګه په خپل به مې خندا راځي